remember ویل کیږي ملګرو یادول ته remember ویل کیږي او forget ویل کیږي هیرول څه دی forget مطلب هیرول او remember مطلب یادول بل لغت د ملګرو ډرایو ویل کیږي موټر چلول د موټر چلول ته ډرایو ویل کیږي د ګوته یو خبره په یاد ولرئ هر هغه موټر چې اسټیرینګ لري د هغه لپاره موږ ډرایو استعمالو څه دی مطلب د موټر چلول او ملګرو چې اسټیرینګ نه لري د هغه لپاره موږ د انګلیش کوم لغات استعمالو هغه تاسو ماته په کمنټ کې ولیکئ څه دی هغه ما تاسو څو ځلې په ویډیوګانو کې درته ویلي دي نو هغه تاسو ماته په کمنټ کې ولیکئ لکه د اس چلول د موټر سایکل چلول دا خو اسټیرینګ نه لري که د هغه لپاره بیا کوم لغات په انګلیش کې هغه په کمنټ کې ولیکئ څه دی بل لغت د ملګرو بیلډ ویل کیږي جوړول یا رغول ته بیلډ ویل کیږي چینج ویل کیږي ملګرو بدلول یا تغییر ورکول دي ته چینج ویل کیږي څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو سینډ ویل کیږي استول یا لیږل دي ته سینډ ویل کیږي څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو ریسیو ویل کیږي ترلاسه کول یو لکه د چا یو پیغام ترلاسه کول یا یو میسج ترلاسه کول یا یو بل داسې یو شی ترلاسه کول ته ریسیو ویل کیږي څه دی بل لغت د ملګرو ریفیوز ویل کیږي انکار کول نه منل د یو چا خبره نه منل دې ته ریفیوز ویل کیږي څه دی امپیسایز ویل کیږي ملګرو ټینګار کول یا تاکید کول په یو شي باندې یا په یو خبره باندې ډېر ټینګار یا تاکید کول ته امپیسایز ویل کیږي څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو کنوینس ویل کیږي قانع کول یا باوري کول یو څوک یوې خبرې ته قانع کول یا په خبره باندې باوري کول د څه ویل کیږي کنوینس ویل کیږي څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو اوورکم ویل کیږي غلبه موندل یا بریالی کیدل په یو شي باندې بریالی کیدل ته اوورکم ویل کیږي څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو انویسټیګیټ ویل کیږي پلټنه کول یا تحقیق کول د یو شي تحقیق کول ته څه ویل کیږي انویسټیګیټ ویل کیږي بل لغت د ملګرو اوپوز ویل کیږي مخالفت کول د یو چا سره مخالفت کول ته اوپوز ویل کیږي څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو اکسس ویل کیږي لاسرسی یا رسیدنه د یو شي ته لاسرسی یا رسیدنې ته اکسس ویل کیږي څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو کنفرم ویل کیږي تایید کول یا تصدیق کول یو شی تصدیق کول د یو شي تصدیق کول ته څه ویل کیږي کنفرم ویل کیږي څه دی مطلب دا شی کنفرم سو موږ سره دا شی موږ سره تایید سو دې ته کنفرم ویل کیږي بل لغت چې دی هغه د ملګرو کریټیسایز ویل کیږي نیوکه کول یا انتقاد کول په یو چا باندې نیوکې کول ته کریټیسایز ویل کیږي څه دی بل لغت چې دی هغه د ملګرو فوکس ویل کیږي توجه کول په یو شي باندې توجه کول ته فوکس ویل کیږي بل لغت چې دی هغه د ملګرو ډیلیور ویل کیږي سپارل یا لیږدول دې ته ډیلیور ویل کیږي څه دی کله موږ یو شی یو بل ځای ته لیږو دې ته ډیلیور ویل کیږي لیږدول ویل کیږي بل لغت چې دی هغه د ملګرو اکسپټ ویل کیږي منل یا قبلول دې ته اکسپټ ویل کیږي بل لغت چې دی هغه د ملګرو اوایډ ویل کیږي مخنیوی کول د یو شي مخنیوي کول ته اوایډ ویل کیږي بل لغت د ملګرو بیهیو ویل کیږي چلند کول یا سلوک کول د سلوک کول ته بیهیو ویل کیږي څه د چلند کول یا سلوک کول ته بیهیو ویل کیږي بل لغت د هغه د ملګرو کمپیټ ویل کیږي سیالي کول یا رقابت کول د یو چا سره سیالي کول یا رقابت کول ته کمپیټ ویل کیږي بل لغت د ملګرو هغه د کیټګورایز ویل کیږي ویش کول یا طبقه بندي کول ته کیټګورایز ویل کیږي څه دی طبقه بندي کول ته کیټګورایز ویل کیږي بل لغت د ملګرو کانسنټریټ ویل کیږي توجه ورکول یو شي ته ډیر توجه ورکول ته کانسنټریټ ویل کیږي څه دی لکه زه تاسو ته وایم کنه چې دی ویډیو باندې ډیر توجه ورکړئ دی ویډیو ته نو څنګه وایم پلیز کانسنټریټ اون دیس ویډیو مطلب دی ویډیو باندې ډیر توجه ورکړئ ښه بل لغت دی هغه د ملګرو کنټریبیوټ ویل کیږي مرسته کول ته کنټریبیوټ ویل کیږي بل لغت د ملګرو هغه دی ریاکټ ویل کیږي غبرګون ښودل یا عکس العمل ښودل دې ته ریاکټ ویل کیږي صحیح دی بل لغت چې دی هغه دی کنسټرکټ ویل کیږي جوړول یا تعمیرول د یو شي جوړول یا تعمیرول ته کنسټرکټ ویل کیږي
بل لغت چې دی هغه د ملګرو ډیبیټ ویل کیږي بحث کول مناظره کول د یو چا سره د خبرو لارې مناظره کول یا بحث کول ته ډیبیټ ویل کیږي څه دی ډیفاین ویل کیږي ملګرو تعریفول یا تشریح کول یو شی تعریف کول ته ډیفاین ویل کیږي څه دی لکه موږ وایو کنده ما ته تعریف کا نو هغه لپاره موږ ډیفاین لغت استعمالو تعریفول استیمیټ ویل کیږي ملګرو اندازه لګول د یو شي اندازه لګول ته استیمیټ ویل کیږي میمورایز ویل کیږي ملګرو حفظ کول یا یاد ساتل یو شی په یاد ساتلو ته میمورایز ویل کیږي څه دی لکه زه تاسو ته وایم کنه چې دا لغاتونه په یاد وساتئ نو څنګه به ما you must memorize these words دې مطلب دا دی چې تاسو باید دغه لغاتونه په یاد وساتئ سره حفظ یې کړئ څه دی دې ته میمورایز ویل کیږي بل لغت ملګرو illustrate ویل کیږي تشریح کول یا څرګندول یو شی په صحیح معنا سره تشریح کول څه ویل کیږي illustrate ویل کیږي څه دی explain ویل کیږي تشریح کول ته او illustrate هم تشریح کول ته وایي څرګندول ته وایي ټول لغاتونه یو شان دي څه دی بل لغت ملګرو resolve ویل کیږي حل کول ته resolve ویل کیږي څه دی بل لغت چې دی هغه دی struggle ویل کیږي کوشش کول ته struggle ویل کیږي try هم ورته وایي څه دی بل لغت چې دی هغه دی surround ویل کیږي چاپیره کول یا محاصره کول یو شی چاپیره کول ته surround ویل کیږي represent ویل کیږي ملګرو استازیتوب کول د یو شی استازیتوب کول ته represent ویل کیږي یا د یو چا استازیتوب کول ته represent ویل کیږي بل لغت چې دی هغه دی ملګرو narrate ویل کیږي بیانول ته narrate ویل کیږي mention ویل کیږي یادونه کول یا اشاره کول یو شی یادون ته یا اشاره کول ته mention ویل کیږي څه دی implement ویل کیږي تطبیق کول یا عملی کول یو شی عملی کول د څه کیږي implement ویل کیږي لکه زه وایم کنه چې دا شی ته عملی کا څنګه وایم you have to implement this ته باید دا عملی کړې enhance ویل کیږي لوړول یا ښه کول لکه زه وایم کنه چې تاسو باید خپل انګلیش ښه کړئ څنګه وایم you have to enhance your English تاسو باید خپل انګلیش ښه کړئ یا نور هم لوړ کړئ ته enhance ویل کیږي بل لغت چې دی هغه د ملګرو establish ویل کیږي جوړول یا د یو شي بنسټ کېښودل ته establish ویل کیږي څه دی inspect ویل کیږي ملګرو معاینه کول یا کتنه کول د یو شي معاینه کول یا کتنه کول ته inspect ویل کیږي analyze ویل کیږي تحلیل کول یا ژور فکر کول ته analyze ویل کیږي څه دی تحلیل کول remove ویل کیږي ملګرو لری کول یا پاکول دي ته remove ویل کیږي څه دی نو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي که کوم سوال او پوښتنه لرئ ملګرو حتما تاسو په کمنټ کې کولی شئ څه دی او هغه لغات نه هیر نشي کوم چې ما تاسو ته ویلی وو چې سټیرینګ چې نه لري د هغه لپاره بیا د انګلیش کوم لغات استعمالو مونږه څه دی نو هغه تاسو ما ته په کمنټ کې حتما ولیکئ thank you so much for watching this video